څلور میاشتې ما دا بې اوقاته خلک راوچت کړل دا چې کم دلته ما پسې د اوبه ګرځي دا پرسونه ګرځي دا زموږ نوکران چې دلته په دې ریکارډینګ کېږم دغه شان خلک یې زه بروډ ته راوچت کړم دي له عزت ورکړم ولې زه یم دا زما مینهوال دي مطلب ستا د لاسه فیمس شي زما د لاسه فیمس شي 2 فالور به یې رابشي هلته فیک تصویر به یې لګولي هلکه څوک ډس ډس ستا داسې کوم ستا داسې کوم زه تا منم راشه ما ته مخامخ ودرېږه خبره وکړه دا خلک چې کوم دی داسې جینکې راووتې مراده چې چا یې مخ نه ولیدلې راشه د هغې کنځل وګوره څوک ځان باندې کپړې شلې څوک ځان باندې په پرتوګونه شلې توبه استغفار دومره بد حال شروع دی زه خو وایم که دا ټیک ټاک بند شو ښه ده زه خو د دې خلاف یم حالانکه ما ته څلور لکه 15 لکه 10 لکه 20 لکه پلی ما ته شوي ده په یو گیم کې ما چاله پنشمنټ نه دی ورکړی دا خوشکمار دي ته به زر پلی وشي او شاور وکړه او دلته لاړه شه لکه پرېږده سلت دا پښتنو نوم مو شرمو مونږ اکټران یادوي ول ځان سټ کې ځان سم کې بیا مونږ پسې خبرې کوي دی به څه کوي د شپې به ورسره یو جینۍ 2 خبرې خوږې وکړي دی به کټ کې داسې تاویږي داسې به تاویږي خوب به نه ورځي ولې هلکه فلانې را سره یارانه ده فلانې هلکه تا سره یارانه نه ده ستا جیب کې ریالونه دي هغې سره یارانه ده زه هغه کس منمه چې هغه یو جینۍ وي چې کم هغه حقیقي چې دا مې یاره ده او دا مې خوښ دی صحیح شو په دې ټیک ټاک کې ښیمه او هغه دې ورته یو هفته ګفټینګ ونه کوي یو هفته دې پیسې ونه لګي قسم دی چې بلاک کوي کونه کې لته ورکوي زما سپینې خبرې د دې خلکو پې بدې شم زر زلی دی به مور بیمارې بچا باندې به قرض وي چا به ګوره مور به راغټ کړي ډېرو په سختو څوک به یتیمانانې مور به ډېر راغټ کړي سر به یې ورته سپین کړي چېرې زما دا بچی به بهر ځي کامیاب به شي راشه بچی داسې ضلالت کې نن سبا اختر چې ډمې راټینګې کړي دي څه کوي او ګفټینګ کوم دا مې یاره ده او ګفټینګ کوم هلکه دا یاره نه ده دا ټایم پاسې دی نن سبا مینې نشته نن سبا یاراني نشته هغه پخواني خلکو چې پاکې مینې به یې کولې هغه د خاورو لاندې شوي دي نن سبا هم شته مراده که وګورې شته په زرو کې 3 کسان به صحیح مینه کوي 3 به ته کم ګورې فیمس کېدل نه دي دا الټه شرم دی ته راځې هلته لاړه شه شاور ته دلته داسې سمله څوک ورته وي لوسوي ورته لوټونه څوک ورته وي سوپه کې سم لخپې اوچتې که استغفار دا ماله څه پنشمنټ یې ورکوي پښتانه دي پنجابیان او بل ملک والی خو نه کوي دا پښتانه یې کوي په ټیک ټاک 2-3 څلور خبرې کوو دا راته ووایه په ټیک ټاک کې موږ ستاسو بروډ وګورو ستاسو ما ویډیوګانې کتلې ته پکې ډېر زیاتې بدې ردې وې کنسل پکې د ټیک ټاک د خپل څه اصول موږ د فلم دغه وګورو صبر زه تا ته خبره کوم مراده داسې کار دی که نه چې ما پکې یو میاشت ګیمونه وکړلو یو میاشت 5مه میاشت زما په لایف کې روانه ده 4 میاشتې ما دا بې اوقاته خلک راوچت کړل دا چې کم دلته ما پسې د اوبه ګرځي دا پرسونه ګرځي دا زموږ نوکران چې دلته په دې ریکارډینګ کېږم دغه شان خلک یې زه بروډ ته راوچت کړم دي له عزت ورکړم ولې زه یم دا زما مینهوال دي مطلب ستا د لاسه فیمس شي زما د لاسه فیمس شي 2 فالور به یې رابشي هلته فیک تصویر به یې لګولي هلکه څوک ډس ډس ستا داسې کوم ستا داسې کوم زه تا منم راشه ما ته مخامخ ودرېږه خبره وکړه مونږ اکټرانو باندې دا خلک ځان فیمس کوي مونږ باندې ځان فیمس کوي اوس چې کوم دی ما ګیمونه ختم کړل اوس مې واپس خپل ګیمونه شروع کړو لایف ته ګپ شپ ته مونږ سره ټایم هم نشته خپل ریکارډینګونه مې پرېښودي خلکو سره به ناست وم دې سره به ګپ شپ ښه اخلاق ښه ما یې به لایف ته ګپ شپ لګوو مونږ خو راځو ګپ شپ دپاره نه مونږ د لایف دا دومره وخت چې مونږ وخوړه دا مونږ د لایف نه ده خوړلې دا هسې خبره ده لایف ما 4-5 میاشتو شوې ما شروع کړی دی د دې خلکو دا خیال دی بس راشه لایف یې شروع کړی پیسې تو باسي نه ما ګیمونه ختم کړو اوس چې کوم دی ما دوباره ګیمونه سټارټ کړل مونږ که وګورو په ټیک ټاک باندې ډېر زیات بعضې جینکې مې بعضې هلکان مې ډېر زیات هوټ او دغه پنشمنټ ورکوي نو دغه حوالې سره ته څه ما نه پنشمنټ کړی دی نه پنشمنټ کوم حالانکه یو میاشت چې ما کوم ګیمونه کړي دي نو په ټیک ټاک کې زه برینډ یم زما یو نوم زما یو نوم په ټیک ټاک کې چې ما سره به خلکو گیم نه کوو یارېدل به کوکو سره گیم نه کوو زه برینډ یم زما لیول ته وګوره راشه په ټیک ټاک کې زما کم لیول دی ما خپله خلکو ته ګفټینګ کړی دی کومو ته پورې لګیا یم خو ما پنشمنټ نه دی کړی نه مې چاته ورکړی نه پنشمنټ کوم دا ټولو له پته ده په دې وجه ما سره څوک گیم هم داسې بیا نه کوي لکه ته پنشمنټ نه کوې ته دغه نه کوې دا اوس چې کم دی حالانکه ما ته 4 لکه 15 لکه 10 لکه 20 لکه پلی ما ته شوي ده په یو گیم کې ما چاله پنشمنټ نه دی ورکړی دا خوشکمار دي ته به زر پلی وشي او شاور وکړه او دلته لاړه شه لکه پرېږده سلت دا پښتنو نوم مو شرمو مونږ اکټران یادوي ول ځان سټ کې ځان سم کې بیا مونږ پسې خبرې کوي
زه نه کوم، نه پنشمنټ کوم، نه چاله ورکوم. نه نه دا زما ریکارډ دی، نه زه نه کوم ټولو له وایم. حالانکې دې کې کم حل شروع دی که نه، موږ خو مخکې نه په سکرین یو. زه دا ټولو ته وایم چې موږ مخکې نه په سکرین یو، 15 کالو نه موږ په سکرین یو. که موږ ټیک ټاک ته رالو نو څه ناشنا خبر نه ده، زموږ ټیک ټاک مخکې نه چلیږي. خو دا خلک چې کم دی داسې جینکۍ راووتې مراده چې چا یې مخ نه ولیدلې، راشه د هغې کنځل وګوره، څوک ځان باندې کپړې شلې، څوک ځان باندې په پرتوګونه شلې. توبه استغفار، دومره بد حل شروع دی. زه خو وایم که دا ټیک ټاک بند شو ښه ده، زه خو د دې خلاف یم. ټول پښتانه خراب ټول پښتانه خراب کړه چې پاکستان کې کم از کم دا بند شي. د نورو ملکونو هغه فحاشي نه کوي، صرف پاکستان کې دا شی شروع دی. که زه وګورم کنه فلم ځان ټیمپو دا د ډرامې ځان ټیمپو ټي وي ځان زم کې دي د ټیک ټاک دا ټیمپو چې ته په کنسل کې ته په بد راته. نه دا د خلکو ځاله شکار کتلې دي. کنسلو کې څه ضرورت شته؟ کته چا ځان سپکول دی، کته چاته بد ګوره که خبرو کې نه یو انسان به د خیال کې سبب د خیال کې الکه دا انسان په یو بنده باندې غلط پنشمنټو کې واغه ویډیو خو چلیږي نو بس دې ځان په دې باندې فیمس کی کنه. نو دا فیمس کېدل نه دی، دا الټه شرم دی. ترازی الته لړ شاور ته دلته دسې سملا څوک ورته وي سر لوسوي ورته لوټونه څوک ورته وي سوپا کې سم لخپې اوچتې کا استغفار. دا مړه څه پنشمنټ ورکوي. پښتنو کې پښتانه دي پنجابیانو بل ملک والے خو نه کې دا پښتانه کوي، بل ملک والے ولې کوي. ته کې نه ټیک ټاک ته توبې وباسي او د یو کوره پکې څلور 15 ناستي بس ځانونه شرمولې دي. هلکه بل څه کار وکړئ، بل څوک دا اوکې وای په عزت یې کوئ، صحیح د ټیک ټاک کوئ، لیف چلوئ، په عزت یې کوئ. هغه خویندو میندو ته وایم او اخلاقو په دایره کې دننه ښه پنشمنټ ورکړئ. خلک اوس دلته مخ تور کا دا څه خراب پنشمنټ نه دی، پوډر واچوه، انډه ماته که صدام خو لکه دا تی چې کومې پنشمنټ ورکړي نه دا ډېرې خرابې پنشمنټ دا ورکول. زه وایم چې دا بند شي پاکستان کې ښه ده. زه خو خلاف یم مکمل. والله بس تاسو هم ډېره مننه. شکریہ. بس زه بیا سپینې وایم نو دا خلک بیا دي بیا بدې شم که نه. زه خو دې ټولو د سپینې خبرې کوم، دا خلک خفه کېږي بیا. زه خو ټیک ټاک یم ګوره که نه، د ګفټرانو هم ځان له کار کتلی دی. هغه زه دې ټولو ته یم دا نه دي دا دي به څه وایي هغه ګفټر به ګرم کي 1 2 3 4 5 هلکه راشه ګفټینګ وکړه داسې وکړه هلته وټسپ ته شي ورسره څه کوې دا مې یاد دی. دا خو مسافران کمکلان خلک دی، خو په زړه باندې نري دي. دوی به څه کوي د شپې به ورسره یو جینۍ 2 خبرې خوږې وکړي، دوی به کټ کې داسې تاویږي داسې به تاویږي، خوب به نه ورځي. ولې هلکه فلانې را سره یارانه ده، فلانې هلکه تا سره یارانه نه ده، ستا جیب کې ریالونه دي هغې سره یارانه ده. زه هغه کس منمه چې هغه یو جینۍ وي چې کم هغه حقیقي چې دا مې یاره ده او دا مې خوښ دی. صحیح شو په دې ټیک ټاک کې خیمه او هغه دې ورته یو هفته ګفټینګ ونه کوي، یو هفته دې پیسې ونه لګي. قسم دی چې بلاک کوي، والله چې بلاک کوي کونه کوي لته ورکوي. زما سپینې خبرې د دې خلکو پې بدې شم، زر ځله دې بدې شم. قسم دی دا زه دې ټولو ته دا ټول د پیسو تعلق دی. نن سبا مینې نشته، نن سبا یارانې نشته. هغه پخواني خلکو چې پاکې مینې به یې کولې هغه د خاورو لاندې شوي دي. نن سبا هم شته، مراده کو ګورې شته په زرو کې 3 کسان به صحیح مینه کوي، 3 به ته کم ګوري. نور ټول دا مسافر دی ګوره، دا به غریبانان د مجبورۍ نه تلي بهر. د چا به مور بیمار وي، چا باندې به قرض وي، چا به ګوره مور به راغټ کړي ډېرو په سختو، څوک به یتیمانان مور به ډېر په راغټ کړي، سر به یې ورته سپین کړي. چېرې زما دا بچي به بهر ځي کامیاب به شي. راشه بچي داسې ضلالت کې نن سبا اختر چې ډمې راټینګې کړي دي. څه کوي او ګفټینګ کوم دا مې یاره ده، او ګفټینګ کوم هلکه دا یاره نه ده، دا ټایم پاسې دی. ته په پیسو باندې یارانې کې ټیک ده، تعلق کې خلک کوي، تعلق کې خلک کوي په یو لیمټ کې. داسې نه ده چې ته ساري ماښام هغه ناسته دی 24 ګنټې او ته ګفټینګ کوه څه کوې. دا زما نه دلته ستاسو موریانې دي، دلته به بچي پاکستان کې هغوی به ستاسو په تمه ناست دي. دې خلکو خو 6 لارې دي، ځاله 6 لارې ویستي شي. پرېږدی دا خلک خپل ځان وپېژنې. دغه ټولو مسافرو ته وایم کوئ د چا ګفټینګ سره شو کې بالکل یې کوئ، حد کې کوئ. دومره حد نه مه وځئ چې سبا قرضدار یې دلته میندې بچي په سرو سترګو جاړي او تاسو خپل کور خیال هم ساتئ او چې ته غریب لی ورکړئ، جومات کې ورکړئ. جومات کې په دې خلکو باندې زکات هم نه کېږي، ولا که پې کېږي. دې چې کوم ناروا راغستی زکات هم مشکله ده چې دې خلکو باندې وشي. بس ډېرې خبرې نه کوم، والله چې ټول به راته سره ناست دي چې دا انټرویو ګوري که نه. نو بس وایي بچي دا به چېرته چې په کاڼو وولو په توپ یې وولو. ولې زما ډېرې سپینې خبرې زه په زړه باندې غم نه پرېږدم. یو زه هر ټایم خاندم، بلکل زه ځان نه خفه کوم. دا دې ټول ځکه زه بیمار یم مراد الریډي، زما ګرده یو د ټول پته ده، نو زه ټینشن نه ورکوم.
او نه ځان خفه کوم بس او یو دا ده چې زړه باندې صفا یم سپینې خبرې کوم که د چا خوښه یم خوښه یم که د چا بده شم دا زه د مسافرو د ښې خبره کوم ځکه چې زه وګورم دومره غټ ګفټینګ روان دی په دې ټیک ټاک کې او دا مجبورۍ نه تللی دي داسې هلته دا مسافر ونو کې دا پیسې شوي نه دي چې دا پاڼې دي بس راشو کوي یا را سنډې او دلته ریچارج کوي دي تیلیږي نه ده په کار نه ده ٹھیک شو ډیره مننه ډیره مهرباني قدرمنو دا وسلام جان چې موږ سره گپ شپ وکړو یقینا چې ډېر سپینې خبرې کې خلک وایي سپینې مو وایي جون کې خدا دا بیا سپینې وایي بهرحال شاهد صاحب دی فلم په سیټ باندې موجود دی دا فلم با اختر د باردا جوړیږي اختر کې په ارشد سینما په خبر باندې ریلیز کیږي نو انتظار کوئ